په بینوسري همدا تسبیح د هغه لمونځ کوونکو دي چې د یکشنبې په شپه د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ناپېژاندو وسلوالو د تراویح لمانځه پر مهال وژل شوي 8 تنه د یوې کورنۍ غړي او د یوه پلار 15 زامن او 3 لمسیان دي. د 5 اولادونو او 3 لمسیو غم ته حق پاک حیران سپین ږیري ته لا هم د خپلو اولادونو د وژنې سبب او عاملین معلوم نه دي، ځکه چې وایي له هیچا سره یې شخصي دښمني نه وه. هیڅ شی نشته، نه هیڅ شی نشته. نه ولاکه موږ ته یو ځم څوک ویلی چې داسې کوم یا هغسې کوم، موږ ته نه لګېده غاړه نه بنده. د 5 وژل شوو ورونو پاتې یو یې له حکومته د کورنۍ د وژل شوو غړو نیول او مجازات کول غواړي. زما نوم اسدالله دی، د حاجي صاحب عبدالوهاب زوی یم. ما 5 ورونه سره 3 ورارګان مړه دي او یو وراره مو زخمي دی. 8 بجې دوی ختم قرآن کې ولاړو او آخري سپاره و نور 2 یې کول، بس 2 کسان ننوتي دي او د ټولې ویشتې دي، یو ملا پکې پاتې دی، بس خلاص. تاسو پخوا خو بدي دښمني چا سره نه هېچا سره موږ شی نه لرو. حکومت نو وګرځي که نه، د دې عاملین د پیدا کړي که نه. 20 رکعته تراویح موږ پوره کړه، ویتر واجب ته چې ودرېدو 2 رکعته وشو، آخري رکعت کې صورت په ختمېدو چې ناڅاپي ضربه وشو موږ باندې. ضربه چې وشو نور موږ نه د شاته کسانو آواز واورېده نه د لټ آواز، نور په ځان باندې موږ پوه شوی نه یو. ولایتي اداره د پیښې لامل له یوې کورنۍ سره د همدې کورنۍ پخوانی جنجال یادوي، خو وایي له یادې کورنۍ سره د عدالت کېدو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. لومړني معلومات زموږ ښایي چې دا پیښه د کورنۍ د خپلمنځي اختلافاتو چې د ځمکې پر سر دي د دې له امله رامنځته شوې ده. زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه په سیمه کې پلټنې کوي تر څو قضیه په دقیق ډول روښانه او هم عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. وژل شوي کسان د عربانو د قوم اړوند دي. د عربو قوم مشران وایي که حکومت قاتلین پیدا نه کړي او سخته سزا ورنه کړي، ځایي خلک به پراخ لاریونونه پیل کړي او د جلال آباد او تورخم لار به وتړي. جوانان سعی کنید نعمتش در جا که اون زخمی شد، ما گفتم خیلی اوگاری خدا وقت چاکم، گم نه علی می صاحب اوگار نیستم، سر قوم گم چقا قربانی شما قبول دارم. ما امروز جوانان را دست میتم چرا؟ دینی عالمان د روژې په میاشت کې په جوماتونو کې دننه د لمونځ کوونکو وژل لوی وحشت بولي او وایي چې د دغه ډول پیښو له امله به پر انسانیت لا بد حالت راشي. ځایي استوګن بیا دې پیښې سخت خواشیني کړي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.